بچای جنون خو نه راغلی اوس استی راغله ګوډه یې ودراوله اجرا کې دی یې اجرا کې ښه صحیح شه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر یار محمد اخی خیر خو دې ته ښه شکر الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښکلې حجره یې جوړه کړې وه ډېر ښکلی ګوډی دی واخیستو دا خو والا چې حقیقت خبره ماشاءالله دا یو کس دی و هغه ته دعوه وکړه وخت په دعوه سره الله رب العزت د هر شی روکړل د ګوډي و د هر شی قربور کې مې برکات راغی زم د جنونه دلته لا راغلم پوه شو زم ډېره غریبانه مې ول ډېر بې واسه ول ډېر وګرځېدم راګرځېدم ګوره د روپۍ واس مې هم نشته کله انځوډه نه کله چیني نه مون لږ ویر والا کنه سید ویر والم دی یو خبر ارته کم چې اخ کس له لوټ شي کنه و غیر ته برکات دعوه کی کنه نو بس غلی بنوس وی ډیر کې ناکاح هم دی صحیح ناکاح هم دی کنه ویر مې والا کنه دا والا پوه شو چې مخې مې کولو شي هر څه چې ویر دی وناسین دل تلام دی دا ویر زوی کې کله دی زاس چې ویر سم روانه تکړه شه بچکا تکړه شه السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی ماشه خی جوړیه تکړه ستړی ماشه خی جوړیه تکړه حفظ ورکه اجي ګولا دا کاس مې راوستو اجي برکات دغه دخته او کا وې زړه نه ورته او کا ډیره خایو یالا دغ په کوربور کې دومره برکات وچاوي لکه یو سارونه په کوربور کې دی چې تنخو یې 50,000 و پراپرټي و کوربور یې د عربونو روپو دی امين یالا ته دومره ګوډي ورکې لکه د مو افسرونو لا ور کړی دي چې په خپل خوې پانګړو کې نه روڅي خپل پر دیلا یې ور کړی دي امين او یالا دومره ډیزل په پټراول پکې ورکې دولا چې ټینکی نه تشيږي هر وخت یې ډاکې لکه د مو افسرونو امين سلام خوشول و بوت کا لکه نور دوام وکړه چې څه به زړه خدای دم ډیر خوشحال کی بس تای ولکه نور خپل دا ورته نور موګه شاباس تای کنا سړی نه ورته نور دا هم موګه څه خدای دم به خوبوسی وای نور هم تکړه شاجي څه خدای را خوشحال کا بوت شیطان څه وستلای ودرېګا دا څنګه کاس لاره وستلو چې ویم والو پسې نو تو ته میل ته چې دا ګور ډیر کې ناکاح کاستای ها اعتمادي دا وې ارته وکړه ورسته ارته بد داو کې سار شو زونو کوګه